تا سره موږ باندې زه د خنزیر غوښه هم په موږ دوا ده د کور کلي نه پوښتنه کولی شئ د غریبۍ د لاسه کور کلی مو سره کور کلی نه کوي ورکې که نه دی کوي مورې نه دی کوي. سلام مورې ښی قلاري ده صحت ته ښه دی مورې خدای دې خوشحاله سلامته اوسې خوراکۍ ته ښه یې سال دی مورې قلاري ده شکر دی کېنه نه نه کېنم مورکۍ مشکل نشته همدغه هغه ویاده نه راځي همدا به مشکل وي مورکۍ چی دي مشکلات دی وای بچه چې درته همدا هر شي مشکلات لرو نم د ګټې سړی شته نم د وټې سړی شته ماشومان موږ نه راتاو دي او زوی مې دی لیونی ساده خورې مه راځه همدا مور ورسره ټوله خبرې ورځ په ښار کې یا کراج ګاډ لاس ګاډی ګرځوي یا چېرته منجلې واخلي کوڅو کې خرڅي هغه هم کله وشي کله ونشي ډاپې وګېستونه ماړه هېڅ هم نشته د خدای هیله ده په دې کور کې څو نارینه دي دې کور کې مې هم دغه یو زوی دی بل نارینه نه لرو هغه څه کار کوي هغه درته مې ونه ویله چې لاس ګاډی ښار کې چله یا ده پکوڼې مکوڼې راخلي هغه لکه چې هغه خو هغه دی که نه تکلیف لري عصبي تکلیف راځي ښه دا هماغه فامیل دی ښه زه واضح کوم چې زما ملګري ماته بل ستا زوی معرفي که ما ته ویله چې دا دغسې عصبي تکلیف لري کومه ورځ کاري کله نه دا دومره عمر مې تېر شو په دې کلي کې وهل ټکول شرمول سپک ورک راته ووایي نور رانه لاړ شي په خپله د دستولیدلې مریضه یم ولاکه یوه تانید لرمه چې زه لاړه شم ځان ته یو دوا واخلم د خدای هیلې ته ناسته یم دلته په دې کلي خو مور ډېر جنګونه تېر شول په جنګونو کې چیرې وئ جنګونه کې زویه موږ پاکستان ته تللي وو که نه انقلاب د شوروي وخت نه د شوروي وخت نه بعد دا څه موده وړاندې چې دا پنځه شپږ دا اوس هم ډزې دي که نه دا خو دلته کوژده شوې ده د هغې جنګونو کې کله یو خواته منډې وهه او کله بل خواته منډې وه مارمۍ نه م ځان پټول او ځان هم بچول نور هم داسې څه نه کېده نو د بل ځای د تګ موږ نو د کرام باسه موږ سره نه وه چې په کرام ځای نیولې وې او ترې نه وتلې او دا کور هم پردی دی خپل هم نه دی د دې خاوندان تللي دي جلال آباد ښار کې اړولي وایي دغه بوټي زمونږ ساتئ چې بیا کله موږ راغلو ځان ته ځای پیدا کړي دغسې خلم دی زامن د همدغه یو زوی درلود که نور وو زوی مې دی نشته نور د ګټې وټې هېڅوک هم نه لرو موږ د خدای هیله ده او خاوند د څو کاله کېږي وفات شوی خاوند مې وخته د شوروي وخت کې مړ شوی هغه مړی مسافر دی پاکستان کې پروت هغه زوی چې د کار کوي د هفتې په هفته راځي میاشت په میاشت راځي یو جمعه بعد دوه جمعې بعد راشي یا یې 100 روپۍ لاس کې نیولي یا یې 200 نیولي په هغې باندې چېرته ګزاره کېږي روغ کېږي رنځور کېږي چې شی کېږي دغه هغه راوړه سودا هېڅ شی هم نشته ښه یعنې یو دوه هفتې په ښار کې تېرې کړي بیا چې راشي 100 یا 200 روپۍ لاس کې نیولي بس نور هېڅ شی هم نشته د خدای هیله دی د خدای د ویرې نه مې لمونځ کړی دی قسم به را باندې حق نه لري په قسم کې چې دغه سیاریانه زه درته چې زه د مرګ مریضه یم چې زه دومره شی نه لرم چې زه 10 روپۍ دوا یو ګولۍ ځان ته او تکلیف دې څه شی دی مورې تکلیف مې سابندې مې ده فشار مې دی مرقه مې ده دا ډوکو مرقه یم دا ژبه مې داسې پلی ده چې دا توله مې د زړه پورې هم داسې پلی کله ډاکټر ته تللی نشته زه چې اوسه نه پچې شي څوک دې د وټې نه اوسي د وټې نه اوسي هغه 200 روپۍ د بچیو خرڅ وکړي که ماته یې راکړي همداسې مریضه ناسته یې ناسته یم د خدای هیلې ته هغه خو به اسانه شي زه به یو ورځ به وټاکو دغلته به یو موټر کې کښېنې ری به شي ښار ته نقصې تېرې نقصې څه شی لري نقصې نه زویه نشته دی نقصې خو هغه ډاکټر دی په مونږ ډاکټر دی په مونږ دوا دی په مونږه الله دې تا ژوندی ری به شي لري ښار ته مورکۍ دنیا چې اباده وي ته پې اباده اوسې خدای دې د کاسې د کونډې پورې اباده تا سره مورکۍ تا سره موږ باندې زویه د خنزیر غوښه هم په موږ دوا ده د کور کلي نه پوښتنه کولی شئ د غریبۍ د لاسه کور کلی مو سره کور کلی نه کوي
ورکې که زوی نه دی کوي مورې نه دی کوي قصه کې مو خدای سره علي ته دغلته همسایه پراته که څوک کوي هم کور ودان که نه کوي هم کور ودان نه به زړه خوري نه به د چا قصه دی کوي ډېر زور دی ډېر زغ نه مې اوبه کړی دی مه ژاړه نه مورکۍ نه 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 زړه تمامه شپه دا سوچ او فکر کوم فکر ته هم خفه شوې خورکۍ څوک کومه کوي هغې سره د خدای کومه کوي خوشحاله اوسئ هغې سره د خدای د دنیا ښه وکړي اول دا مورې خفه مه اوسه دا که موږ خفه کوې ته به خفه یې که موږ خوشحاله یې ته باید خوشحاله اوسې پاتې شوه ستا د دوا مسله چې د ډاکټر مسله ده یوه ورځ به وټاکو په مشوره رای به شي ښار ته ښار کې چې هر ډاکټر لایق ترینه ډاکټر و ښه ډاکټر و هغې ته به دې ویسو دوا به دې هلته وشي پاتې شول فیروزه لره خدای دې سرفرال لره تا سره مورې پاتې شول چې ته وایې چې کامیابه لره د غریبۍ له وجې کلی کور خلک موږ سره خپلوي نه کوي رفت آمد نه کوي موږ به درته خوراکي مواد راوړو مورکۍ بېغمه زړه باندې خوره آرامه یې خوره نه د چا قصه کې اوسه نه د چا نه ګیله کوه آخرت ته الله در سره ښه وکړي زما دغه دعا د لاسه کېږي نور یې کوم خوشحاله اوسه مورې هغه چرګان وشړه چې هغه ونه خوري هلته دی دوکان کې اولو کې دی خدای چې دغه نن هم زمونږ راوړنه وه هغلته یو ملک دی ورپسې یوانان مې ولېږل مال یو 2 منه غنم دې مونږ ته راکړي چې مونږ ځان ته لږ وړو هغه مې په داس سپین سر ناسته وه مې دا بیز نه کوه هغه هم داسې ناپاکه دي چې نور دي درې کړل درته هغلته پراته دي پر صورت مورکۍ زړه به نه وبکئ دغلته چې زه د خواته ناست یم فکر وکړه لکه خپل زوی چې د خواته ناست دغسې په ما بیخي ډاډه اوسه زړه دې راباندې ټول ولره خفه مو اوسه او داسې غږ راباندې کوه لکه خپل په اولاد ډاکټر ته دې وړو دوا دې کوو بېشک بیخي بس زه د شوم زوی او په ما به د زوی غوندې غږ کوي صحیح دغه شیونه دي مختلف شیونه دي اوړه دي خوشحاله اوسئ لوبیا دي وریجې دي نخود دي شیریني ده دال دي غوړي دي ورقوتی ده مساله ده نسک دي چای دی نخود دي وړه خو مې وویلې صابون دی مختلف یو بل صابون دی غاښونو کریم دی مایع ظرفشوي ده شامپو ده تیل دی ماهیچې ورته وایي که چې ورته وایي نوم ماته نه ده یاد شات دي روح افزا ده شوده دي نخود دي شیریني ده بل رقم شیریني ده کشمش دی بله شیریني ده سیمیان دي مکروني دی یو جوړه چپلقې دي پوډر دی هغه څه شی دی اسماعیله نه هغه په ټول پلاستیک کې دغه مکروني ده ښه مکروني ده مورکۍ دا محمد سلیمان صافي درته رالیږلي دي بیا به هم راځو او ما سره به یو دین کې چې ته به خفه نه اوسې صحیح که خفه یې بیا زه خفه کېږم که خفه وي بیا زه خفه کېږم خوشحاله اوسې مننه بیخي که ته خفه یې بیا زه خفه کېږم خوشحاله به اوسې مننه خدای پامان تاسو سره خدای پامان اذان دی مورکۍ ستا دعاګانې موږ ته هر څه دي ستا په دعا مه سرتوره اذان نه ستا په دعا باندې اذان وشو موږ به درته راځو مورکۍ هر وخت کې به راځو خدای پامان مور خدای پامان ورېرې خدای پامان